پښتون په پښتونولي پښتون دی او پښتونولي د پښتنو په زور ژوندی ده. پښتون خپله بدله هر کله چې موقع میلاو سي خامخا یې اخلي، کیدی نه واخلي د ده اولاد یې اخلي. دا د پښتنو یو جسټس نظام دی، د انصاف نظام دی. په پښتونولي کې چې کوم قدرونه دي په هغه کې یو بدله و چیشته وایي، انتقام و چیشته وایي، پور و چیشته وایي، خون و چیشته وایي. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو چې په پښتونولي کې د بدلې ولې دومره اهمیت شته، او دا د پښتنو چې کوم نظام په هر شکل کې در ننه صدۍ پورې را رسېدلی دی، قایم دی، دا په څه وجه باندې دی؟ دا د بدلې په وجه باندې دی. دا یو داسې خودکاره نظام دی چې چک اینډ بیلنس ساتي. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو چې په پښتونولي کې د بدلې څه اهمیت دی، د انتقام، د خون، د پور څه اهمیت دی. پر دا باندې به نن موږ مجلس کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم نقیب الله کزی. هر ماخستن موږ دلته مجلس کوو. ښه راغلاست درته وایو. نن به موږ د پښتونولي چې کوم موږ یو سیریز جوړ کړی دی، دا زما په یوټیوب چینل باندې تاسو په دا پلی لیست پښتونولي کې دا نور ویډیوګانې هم وګورئ، او په دې حواله باندې به نور هم موږ مجلس کوو. د پښتونولي چې کوم قدرونه دي، بیخي زیات قدرونه دي. پر دا باندې به په خپل موقع خپل وار باندې موږ مجلس کوو چې دغه قدرونه په پښتون ټولنه کې ولې اهمیت لري، او موږ که د دې پالنه وکړو نو موږ ته به کمې ګټې میلاویږي، اجتماعي کمې ګټې، انفرادي نه. په دې حواله باندې نن موږ مجلس کوو چې انتقام وچیشته وایي، بدل وچیشته وایي، خون وچیشته وایي، نه دا ولې دومره اهمیت لري. خو د هغه څه مخکې تاسو دا زما یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ، د ګنټۍ بټن دباو کړئ، یو بل ته چې دی هغه دا لینک یې واستوئ، او په دغه پلی لیست پښتونولي کې چې کوم پلی لیست دی دا نورې ویډیوګانې هم وګورئ، شیر یې کړئ، فارورډ یې کړئ پر وټساپ باندې. ستاسو به یو جان مننه وي. دوستانو، پښتونولي د پښتنو یو قانون دی، یو دستور دی، یو دود دی، یو ان ریټن لا د غیر تحریر شده چې دی هغه یو قانون دی. دا رقم نه دی چې لارډ ماکیالي یو قانون جوړ کړی دی چې بای دا بکې نه. دا د پښتنو چې کم سینه بسینه یو بل ته پلار نیکه ور نیکه تر نیکه د دې څخه کم را روان دود دستورونه دي، پر دا قدرونه دي، روایات دي، او د میلمستیا خپل روایات دی، د جرګې او د ننواتې خپل روایتونه دي. نه، پر دا باندې خپل وار باندې موږ دا مجلسونه کوو، دا ویډیوګانې تاسو ما په پلی لیست کتی سي. خو نن موقع ده د بدلغه چې پښتانه خون هم ورته وایي او پور هم ورته وایي. یو خو هغه پور دی چې وایي یاره زما 1000 روپۍ پر باندې دی ولې نه راکوې، نه هغه باندې به هم یو وخت مجلس کو چې څنګه بد حال یې سره جوړ کړی پر 1000 روپۍ باندې د مړي ته سره ورسیږي. نه دومره بېوقوفه خلک هم شته. لیکن نن موږ بدل ولې ضروري دی، او پښتانه ولې خپل بدل چې دی هغه نه پرېږدي، خامخا خپل پور اخلي چې ویاره که ما نه واخلئ زما بچیان بیا اخلي. ګوره، بدل، انتقام، خون دا ته وایي چې یو قاتل، یو ظالم، یو ډیر فرعون، یو په خپل زور زبردستی په جبر باندې خپل خبره در باندې مني، او یو سړی مړ کړي په توره باندې، یا په چاکو باندې، یا په ټک باندې، یا دا رقم په کلاشینکوف باندې، یا په ډبره باندې، یا سر یې ورمات کړي، یا هر رقم چې دی د یو چا څخه بدل واخلي. چیش دی؟ صرف د یو جګړې په وجه باندې یا په یو بله وجه باندې د چا څخه څوک مړ کړي، بدل نه بلکې څوک مړ کړي. اوس دا مړی خو وکړي، اوس چې مړی وکړي نو دی بیا پر دې برسیره باندې توپک هم ګرځوي. یو واره خو دې مړه کړی دی، بیا نو توپک هم ګرځوي. د دې مطلب دا دی بدي ته دې ځان تیار کړي، خدای نه خواسته. نه نو که ته څوک مړ کړې، ناحقه څوک مړ کړې، هېڅ څه یې نه دي در باندې کړي، صرف ستا د مخه درېدلی، یو خبره کلمه یې حق یې کړي، یا د یو خپل حق غوښتنې یې کړي، یا یې مځکه ته لاندې کړي، یا یې پټکۍ ته لاندې کړي، یا یې کاروبار کې د نقصان چې دی هغه وده ته ورسولی دی، درته ودرېږي، یا د یو خور مور معاینې، یا د لور خدای نه خواسته عزت دې لاس ور اچولی، په بده دې ورته کتلی، نه دی درته ودرېږي.
یا ناجایزه خبره ورته وکړې، نه یو څه نه یو څه نقصان ور ورسوي، په جذبه کې، په ریاکشن کې دی هم درته ودرېږي او تا له خشم درسي. ولې؟ تاسو خو نو پیسې در سره دي، قابلي ګاډیانې سره دي، اصلې در سره دي، طاقت در سره دی، په خپل زور زبردستي باندې چې دی هغه هر څه کوي، نو ته راولاړ سې یو ناحقه سړی چې دی هغه مړ کړې. نو چې هغه مړ کړې، نو پښتانه دا دود دستور دی، پښتونولي چې زموږ قانون دی چې هیڅوک یې هم انکار نسي کوی. هر څوک چې انکار وکړي هغه د پښتنو د ټولنې څخه، د پښتون قوم څخه وتلی دی. هغه به یو پتوګي، یو فیصل آبادي، یو راجپوتي، یو ډیره میره به یې نه، نو خو پښتون به نه. پښتون که یې ته به پښتونولي خامخا منې. نه یې څوک ورته وایي ستا پلار بې لا منې، د دې څخه انکار نسته. ولې؟ دا دی قانون دی، دا دی قانون دی، دی آیین دی چې دا زموږ د ټولنې په ګټه تمامیږي. نو په دا کې که څوک یو څوک غلط طریقه باندې نه مړ کړي، نو پښتانه دا وایي چې دا د دې مړي بدله به خامخا اخیستل کېږي. خامخا دا بدله چې انتقام ورته وایي، نه چې یاره زما په کور کې زما پلار را مړ کړی دی، ورور یې را مړ کړی دی، خور لور یا څوک یا رشته دار را مړ کړی دی. نو پښتانه دا وایي ذمواري د هغه سړي جوړیږي چې یا یې مشر زوی به انتقام اخلي، بدله به اخلي، دا پور دا خون بدله به اخلي، صحیح ده، او یا پلار به اخلي، یا به زوی اخلي، یا به مشر ورور اخلي. دغه ښځې نه اخلي. په داسې روایت نسته. که یو ځاګی یي خو دا ښه خبره ده چې په حقیقت دی په ښځو کې دا جذبه شته چې هغه وایي موږ هم انتقام اخلو. اوس د میوند ملاله چې ده هغه زموږ په تاریخ کې نه چې پښتانه پر شا سولو او دې ناره پر وکړله او شعر یې وویل، نو خلکو له جذبه ورغله او مخ لر رالو. نو دا رقم د پښتني ټولنې کې د ښځو د میرمنو ډېر سخت او ډېر اهم مقام دی او ډېر لوړ مقام دی او ډېر عزتدار او احترام مقام دی. نو د بدله په اخیستو کې د ښځې خپل یو کردار دی چې هغه خپل دا نر ته، د کور وګړي ته، مشر زوی ته یا ورور ته یا پلار ته دا ووایي چې ته به خامخا بدله اخلې. نو دا دی پیغور ګڼي، دا آر ګڼي، دا دی ډېر خپل کمتیا ګڼي چې دی بدله نه اخلي. دی به خامخا خپل ټوپک، خپل چاړه، خپل توره، خپل توپنچه، خپل لرګی، خپل بیلچه دا به راخلي، هغه بدله به اخلي. که ده نه واخیستله دغه پور، دا خون، دا چې دی دا بدله دا به د ده زوی، زامن او خاندان ده اخلي. نو د پښتنو په ټولنه کې که څوک د چا غاښ ورمات کړي، نه نو د غاښ بدله غاښ ده. که د چا لاس ورمات کړي د لاس بدله لاس ده. دا دې ته نیم خون وایي، نه پوره خون نه وایي. او که د چا ژبه ور وباسي، نه دا پوره خون دی، د پوره خون بدله به جن اخلي. نه او که د چا سترګې دواړې جن وباسي دا پوره خون دی. او که د چا یوه سترګه ور وکاږي او یا همسایه مړ کړي یا ښځه مړه کړي، دا د پښتنو په ټولنه کې پښتونولي کې دې ته نیم خون وایي، پوره خون نه وایي. پوره خون چې دی هغه یو سړی ووژني، مړ یې کړي، یا یې سترګې ور وباسي یا یې ژبه ور وباسي، دا ته پوره خون وایي. نور که دا لاس ور مات کړي، لاس و پښه یا یو کاټ کې یا دا رقم نور دغه دې ته نیم خون وایي. نه نو د پښتنو خپل یو قانون دی، پر هغه بیا یو وخت بل وخت هم خبرې کوو. خو نن موږ په بدله بدله چې دا زما یو واقع د سره شریکوم. زه د کشنۍ ولمه زه سارا ته وتلی ولمه، په دا مابین کې د مسجد څخه یو سړی راووتی، ښه غټ دی، زورور سړی و، غټ صوفي لنګوټه یې تړلې و، ښه دغه را روان ول. زما له چې دی نږدې رالی، د اخوا څه یو ځوان ولو چې د ده ډېر کمزوری رالی، چې په دا بیلچه یې ووهلی، په دا ځاګي کې یې ووهلی. هغه چې ګزار سو، بل سړی پسې رالی، بله بیلچه یې پسې ووهلی، بل رالی بله یې پسې ووهلی. دا درې کسان چې وو، دا یو سړی چې د ماجته راوتلی و، لمونځ یې کړی ولو، دا یې مړ کړي زما د مخ څخه. دی په ټکټر کې روان سولو او ما ورته کتل چې بای دا اوس څنګه وسوله. بعد کې را معلوم سو چې دا سړی د ماجت چې دا غټ صوفي، دا غټ سرتمند سړی چې راوتلی دی، دا یو وخت د دا کشني هلک چې د اوله بیلچه یې دی ووهلی، مړ یې کړي، نه مزغون یې هلته پراته ولو، نه ګرده. نو دا سړی په خپله ځواني کې د دغه کشني هلک چې دی هغه
پلار وژلی ولو، مړ کړی ولو. نو دا هلک چې دی لږ په ښه و بد پوه سولو، راپورته سولو، نو د کاګانو سره رالی، اول د بیلچه یې په دا سړي کې ووهله، د خپل پلار بدل یې واخیستله، بیا یې نور هغه کاګان رالو، هغه هم بیلچې پکې ووهلې، دی یې زما د مخه مړ کړي. نو دا بدل دا په دې درته وویلې چې پښتانه خپل بدل خامخا اخلي. که په دا کې کلونه تیر سي، صدیانې تیر سي، دا دښمني روانه. زه یو وخت د کوهستان علاقې له تللی ولم، په تبلیغ کې اخوا کې مو وکتل، زه چې ورغلم ګشت کې یو سړی چې و هغه په مورچه کې ناستلو. نو خیر موږ د دین اسلام څه خبرې ورته وکړلې. ما ویل دا څه کوې؟ ویل دا زه دلته زما د پلار بدي راپاته ده، زه چې په ځوانۍ پوه سوی یم، په ښه و بد پوه سوی یم، په دا مورچه کې ناست یم، چې ستړی سم ولاړ سم، بیا مې زوی راسي په دا مورچه کې ناست چې دښمنان کور له نسي را، او چې هغه هم ستړی سي بیا مې د کور والا ښځې چې دي هغه راسي دلته دا ټوپک ونیسي، مخامخ په دا مورچه کې ګوري چې دښمن نسي را. نو ما په دا زړه کې ویل بیا څه ژوند دی د دښمني غه، ای مافي و درګذر ولې نسته؟ نو خیر نو پښتنو بیا خپل یو دستور دی. ولې د دې اهمیت ولې دی؟ د بدلې اوس اهمیت ولې دی؟ د بدلې اهمیت دا دی چې دوستانو دا ټوپک چې راواخې، نو هر انسان بیا دا کوشش کوي چې ناجایزه نه وکړي. دا چیک اینډ بیلنس دی. زموږ په پښتني ټولنه کې دا یو دا رقم دی چې یو په بل باندې خیال ساتي، یو د بل څخه خار خوري چې یاره زه داسې یو غلط کار نه وکم، یو مړی نه وکم، ولې که ما مړی وکړي څوک مې ووژني، نو د هغه اولاد کې یا په موجوده سړی کې راولاړېږي د ما څخه بدله اخلي. د پښتنو دا هم دستور دی چې مړی دې وکړي، بیا چې بدله اخلي بیا به خاص هغه سړی مړ کوي، د هغه ورور، د هغه زوی، د هغه به نه به دغه کوي. دا ډېر غلط کار دی. دا په دا پښتنو په دود دستور کې دا نسته. بس چې چا مړی کړی دی په هغه پسې ګرځه، هغه که په لاهور کې ولو، که په فیصل آباد کې وو، که په لندن کې وو، که په جرمني کې ولو، که افغانستان ته تللی وي، که کندهار تللی وي، که په ژوب وو، هر علاقه کې ولو پسې ګرځه څارې پسې کوه هر وخت چې پیدا سو خپله بدله جن اخله. نو دا د پښتنو دا اوس نن سبا په دور کې خو نو وروره والله که دی مړي شروع دي چې دا هم نه معلومیږي چې وروره څوک پر حق دی څوک نه حق دی. لیکن زه د پښتونولي په حواله باندې زه تاسو ته هغه دستور درښیم، هغه آیین درښیم چې دا زموږ پښتني ټولنه پر قایمه ده. که په دا پښتني ټولنه کې د بدلې او د انتقام جذبه نه وي، یقینا هر سړی به ظالم وي، هر سړی به فرعون وي، هر سړی به د چا جان مال او کور او عزت ته لاس ورچي. او دا ډیر پیغور دی د چا خور و لور و او مور و او مینې او ته په غلط نظر وګوري. نو دا د پښتنو چې کوم دا دود دی، دا دستور دی، دا روایت دی، دا قانون دی د بدلی او د خون او د پورغه د انتقام غه، دا اصل کې موږ د یو بل څخه د راګرځولي د ظلم سره. اکه نن سبا نه ویني ظالم نه ویني ښه ټوپک و شیان سره یې وروره دی مړي کوي، څوک نه ورته وایي. دا ولې زموږ په پښتني معاشره کې د خپل قاتل بدله نه اخیستل کېږي، پیسې واخلي، ټیک دی هغه هم یو اسلامي طریقه ده چې وروره تا یو قصاص وکړي. لیکن مسله دا ده ظالم ته به کله د دې د ظلم انجام ته به دی کله رسیږي، کله به دی د معاشرې دپاره د عبرت سبب ګرځېږي چې پر دا چوک باندې راوځړی، پانسۍ ورکړي، بدله جن واخلي او پانسۍ ته ور ورسوي. نو کله به هله به بیا د پښتني ټولنې کې به اتفاق و اتحاد راسي، یو د بل عزت ته به په عزت باندې ګوري، په احترام به ګوري، او یو بل د عزت ته به لاس نه وراچي، مړي به نه کوي. دا زموږ په معاشره کې چې دا دومره مړي شروع دي، د قاتل چې دی دا د ظلم د دولت او د پیسې او د سرمایې په وجه باندې دغه ظلم کوي. که نن څوک ودرېږي داسې موسی ورته ودرېږي، داسې یو څوک پیدا سي د موسی علیه السلام په شان باندې چې فرعون للکار کړي او مخامخ کلمه حق ورته ووایي، بیا به زه وګورم چې څوک به دلته مړي وکړي. هېڅوک به مړي نه وکړي. که ټوپک ورسره یې مړي به نه کړي، هغه یار که مړي وکړي یا څوک مې ناحقه ووژني، سبا به د هغه اولاد و دا ماته لګیا وي او راته ما څه به بدله اخلي، زما د اولادو څه به بدله اخلي. والله که مې در قبر و در مرګه پر پرېږدي چې مړم سم، د قبر به مې راباسي، ټک به راباندې کوي، پانسۍ به راکوي. نو زموږ د پښتنو چې کوم جسټس نظام دی، د انصاف نظام دی، دا اصل کې موږ یو د بل څخه چې دی هغه د احترام یو لکیرې زموږ په مابین کې داسې کش کړې ده. دا قبایلي نظام نه دی، دا زموږ اسلامي
دا زموږ قبایلي پښتونولي نظام چې دی دا اصل کې هو به هو اسلامي قرآني او شرعي نظام دی. یعنی ګسه معلومیږي نه چې یاره دا شرعي کم یو دی او قانوني کم دی او قبایلي کم دی، دا داسې سره پیوست دی. موږ د پښتونولي چې کم قدرونه دي دا به عین په اسلام کې دننه شامل دي، او په اسلام کې چې کم قدرونه دي دا به عین په پښتونولي کې چې دی هغه شامل دي. نو موږ یو د بل سره که د احترام جذبه ولرو نو هغه وخت دا جذبه زموږ په دا زموږ پښتنو ټولنه چې دا زموږ په پښتني ټولنه چې قایمه ده د نن ساعته پورې یو څه نه روایات پکې شته، یو څه نه یو څه چې دی عزت و د مشر و د کشر غیسته، دا ټوله د دغه د پښتونولي د اقدار په وجه باندې دی. دا د بدلی چې کوم نظام دی زموږ په معاشره کې چې پرته ده د بدلی او جذبه دا اصل کې موږ پښتانه د منځه د ختم کېدو ته نه پرېږدي. دا زموږ ټولنه چې دومره قایم دایم ده او دومره ښه روایات په موږ کې شته، دا خو دغه دود دستور دا روایات چې موږ یو بل سره تړلي او ګنډلي یو. نو د پښتنو چې کوم دا روایات دي دا ټوپک یې راخسي توریالی چې او د چې دغه ننګیالیتوب چې کوي دغه د بدلی نظام چې دی کوي دا زموږ ټولنې ته دوام ورکوي او قاتل د ظلم څخه ظالم د ظلم څخه راګرځي. که دا رقم موږ د بدلی نظام نه وساتو او یو بل ته چې دی هغه په برګ نظر نه وګورو نو دا رقم به هر یو چې راولاړېږي زموږ ته د عزت او د ننګ او د ناموس سره چې دی هغه به بازی کوي. نو دا کله موږ د قبایلي نظام او پښتونولي نظام کې د دې ته موږ موقع نه ورکوو. زموږ خپل روایات دي چې په هغه باندې موږ ډېر ویاړ کوو. نو دا د پښتنو ما مخکې هم درته وویل دوستانو، پښتون په پښتونولي پښتون دی. دا پښتون چې کم دی دا په خپل پښتونولي باندې پښتون دی او پښتونولي د پښتون په زور باندې ژوندی ده، دا قایم ده. که موږ پښتانه یو نو دغه دود دستور به موږ خامخا منو او بدله چې ده انتقام چې دی دا زموږ د ټولنې دپاره ډېر سخت اړتیا لري، ډېر ضرورت لري. ټیک دی که ته اوس یو څوک مافیې دا خو بیا ښه جذبه ده، ډېر ښه کار دی نه چې څوک معاف کړي، لیکن که دا رقم هر څوک معافیې او سزا چاته نه میلاویږي، جزا چاته نه میلاویږي، نو زموږ ټولنه چې ده د خلفشار او د انتشار او سبب به جوړیږي. دا رقم زموږ د دود دستورونه به د مابینه وځي او د بېغیرته یو انتها ته چې دی هغه به موږ تاترین دوژخ شورته وایي په هغه کې به پراته یو. که پښتون غواړي چې د دې ټولنه کې انصاف قایم وي او د ظالم لاره ونیسي نو د بدلی انتقام جذبه چې دا هغه پښتنو کې خامخا یې پښتون هیڅ کله خپله بدله چې دا هغه نه معافوي. که په دا کې صدیان هم تیر سي خامخا به دی بدله اخلي، د ده زامن بیا اخلي، د ده اولاده بیا اخلي او دا دشمني به جاري وي چې تر څو پورې یو روڼې اوبه په مابین کې نه وي تېرې سوي، یو ماپي نه وي راغلی یا ظالم و انجام ته نه وي رسېدلی. د ظالم لاس به خامخا نیسي، کنې دا د ظالم لاس که او لاره که تا نه وي نیوله دا پر مظلوم باندې ظلم دی او قرآن او پښتونولي و دې ته هېڅ کله اجازت نه ورکوي. دوستانو د پښتونولي په حواله باندې د دې سیریز ماغه یو جاری دی، تاسو د زما نور ویډیوګانې هم وګورئ. نن موږ په بدله او انتقام او د دې په اهمیت باندې وغږېدلو چې دا څومره سخت اهمیت لري. که دا موږ نه وکړو نو زموږ پښتون وګړی چې دی هغه به د ټولنې سم ووځي او موږ به ګس د پښتنو په ټولنه کې شمار نه یو، یو پیتوګۍ به یو، یو لاوري به یو ډیره به یو شی به یو، خو پښتون به نه یو. که پښتون یو بدله به خامخا اخلو. دوستانو دا زما نور په دا پلی لیست کې پښتونولي باندې دا ما سیریز نور هم وګورئ، یو بل ته شیر کړئ او دا زما چینل سبسکرایب کړئ. هر ماښام به انشاءالله تعالی موږ پر دا باندې مجلسونه کوو او د نقیب کلزي دا مجلسونه به جاري. نو انشاءالله سبا بیا ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو. حاضردم ما ته راکړئ اجازت. د الله په امان. اسلامي انقلاب زنده باد.